په دې خبره ښه د زړه د شوق نه الحمدلله ووایه، قسم په الله چې دا ډېر لوی فضیلت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما د دې امت مثال او د مخکنو امتونو مثال وایي داسې دی لکه یو سړی دی او په یو ځای کې کار کوي. نو څوک چې په کور کې یا یو ځای کې کار کوي مزدوران راولي که نه، نو وایي په دې وخت کې دې سړي आवाज وکړلو چې هلکه ما سره څوک لاړ شي او کار دی د یو ورځې کار دی دا ما سره وکئ او زه به تاسو له ستاسو پوره اجرت او مزدوري درکم. نو یې څه کسان یې راوسته، هغوی مزدوري د سار نه شروع کړله، کار یې شروع کړو، ماسپښینه پورې کار وکړو. ده ورسره په یو قیرات خبره کړې وه. قیرات د هغه زمانې روپۍ او اشرفۍ دي او دغه رنګه د هغه زمانې یو رایجه سکه وه. نو د ماسپښینه پورې هغوی کار وکړو، نور کار یې نشو کولی. نو ده ورله هغه خپله مزدوري ورکړو، ځي بس لاړ شئ. نو بیا یې ویلې چې هلکه څه کسان راشي کار وکوي. نو نور خلک راغه او هغوی د ماسپښین نه مازدیګره پورې کار وکړو. وعلیکم السلام ورحمت الله. نو ده ورله بیا هغوی له یې یو قیرات ورکړلو چې دا واخلئ ستاسو مزدوري او ځئ بس لاړ شئ. په دې کې وایي بله ډله هغې راوستله او په هغې باندې کار وکړو او هغوی له ایله د مازدیګر نه ماښام پورې خو ډېر کم ټیم وي، لږ ټیم وي. نو هغوی وایي کار وکړو د مازدیګر نه ماښام پورې هغوی له ډبل مزدوري ورکړه، 2 قیرات یې ورکړه، 2 قیرات یې وله ورکړه. بیا نبی علیه السلام فرمایي دا مثال زموږ د امت او د مخکنو امتونو دی. مخکې خو امتونه ډېر تیر شوي خو په غټه سطح یې 2 ته اشاره وکړه، یو یهود او بل نصواره، چې هغوی ته الله رب العالمین د دې مزدور مثال یې ورکړه، بس یو قیرات هغوی ته میلاو دی. والله موږ له د هغوی په ډبل اجرونه راکوي. نو په دې کې وایي که چېرته دا مزدور راولګېږي او دې مالک ته ووایي چې هلکه تا خو موږ له لږې پیسې راکړې او دې بل له دې ډېرې ورکړې سره دې چې کار یې هم لږ وکړلو، نو دا مالک دې مزدورانو ته پړ نه دی، اب ورته زما خوښه ده، تاسو ته ما پوره تنخوا درکړه که نه، صحیح ده. نو اعتراض داسې چې کوئ او دوی نه مې لږ کار واخیسته او ډېره خبره مې ورسره کړې ده، په دې کې د اعتراض څه شته؟ الله رب العالمین دغه شانته کار کړی. نبی علیه السلام فرمایي که سبا دا امتونه ووایي چې یا الله مونږ خو ډېر عبادتونه کړي، ځکه د هغوی عمرونه ډېرو، عبادتونه هم ډېرو، او تا مونږ له په یو عمل دومره اجر را کړی دی، او دا امت راغلی او لږ عمرونه او لږ عملونه یې کړي دي او دومره ډېر اجرونه دي دوی په دې عملنامه کې، او دې جنتونو دې نعمتونو او مزو ته یې وګوره. نو الله رب العالمین به ورته فرمایي چې که ستاسو په نیکو کې او په بدله کې ما کم کمې کړی نو راته وښایې، ښودلی خو ورته نشي، تاسو له ما پوره بدله در کړې ده. چې دا دوی له مې ډېر اجر ورکړی نو دا زما فضل دی او زما خوښه ده چې خپل فضل په چا باندې ډېروم، په دې امت باندې ما ډېر فضل کړی دی. په دې خبره ښه د زړه د شوق نه الحمدلله ووایه، قسم په الله چې دا ډېر لوی فضیلت. که الله موږ په دې حدیث کې راولي، الله هم دې پکې راولي چې دا څه اسنامات ګوډ عملونه موږ کوو او الله رب العالمین په دونه خوشحالېږي. دا صرف د دې وجه نه چې موږ په دې بهتر امت کې الله پیدا کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې، او د قرآن او حدیث دا منهج او دا ښایسته عقیده او دا ښایسته لارې راته راکړې ده. دا د دې برکات دي زما محترم ورونو. په دې بنا باندې د دې امت عمر کم دی، خو په داسې اعمالو باندې چې ظاهره کې هغه یو ډېر وړوکی عمل ښکاري او خواري هم کمی، اجر پرې ډېر زیات میلاویږي.